عقبه بن عامر وی زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د تبوک په غزا کې نو یو پیر ملګرو ته دا خبره کوله چې کله نور راوخیږي او ښه اوچت شي په دې اسمان کې او یو سړی راپاسي اودس وکړي او فاحسن الوضوء او ښایسته اودس وکړي ښایسته اودس او بیا 2 رکعته لمونځ وکړي دې کې 2 رکعتونه مراد کوم لمونځ دی صلاة الضحى صلاة الضحى مراد 2 ركعات وكل بس غفر له خطايا اللبو تقنون طول بخي فكان كما ولدته امه دي سبسباشي لقد مورد خيط نجراوت دي سبسباشي ده امام احمد ده حديث راوړي امام ابن حبان هم راوړي وی دا سړی به د ګناهونو نه دي سباشي لکه د مور د خېټې نه چې راوځي نو عقبه بیا دا وویې وی الحمد لله الذي رزقني ان اسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم د الله شکر دی چې د دې د اورېدو توفیق یې ماله راکړو د پیغمبر نه ګوره هغوی به په دې خوشحالېدو چې کله به حدیث واورېدو یعنې به یې دومره خلکو کې الله ماله طاقت راکړو توفیق راکړو د خوشحالۍ خبره ده چې یو سړي ته په دومره خلکو کې توفیق میلاو شي د دین د اورېدو د دین د زده کولو دا یو نعمت دی اوچت نعمت